ملګرو سلامونه. ډېر د خوښۍ مقام دی په ډېر تاریخي کلي کې د یو ډېر لوی ادبي شخصیت سره ناست یو. داسې ادبي شخصیت دی چې خوږ هم دی، ښکلی هم دی او خبرې هم خوږې دي. ټکی ټکی د دوی د خولې نه چې روځي نو سړی وایي چې بس دغه قصه ټول اورم. تاسو یې ټول پیژنئ، هېڅ قسمه تعارف دوی محتاج نه دي. ښاغلی او منلی نورالامین یوسفزی صاحب او زمونږ د ګوجرګړی اسلام منظر صاحب، زمونږ ډاکټر نعمان صاحب د ګوجرګړی او چیف صاحب هم موجود دی. زه خو په ویډیو کې نه ښکارم خو سلام قبول کړئ. سر ډېره مننه چې مونږ له راووتې د ناروغۍ باوجوده او مونږ راغلي وو، بس مونږ وایي چې ستاسو دیدن وکړو، دیدار وکړو او تپوس پوښتنه وکړو. تاسو ډېره زیاته مننه، یو جهان مننه چې تاسو ما ته په بله ورځ یو ملګري وي چې میاشت مخکې زما زړه کې و چې تا له به راځم او څه مسله وه نو ما ورته ویل زما نیوټر خو تا پسې د میاشت مخکې نه شروع دی چې کوم بدله کړي د ناروغاني او دا څوک دي زه د هغه خوا له ځم او د هغه تپوس کوو نو د دې نه زیاته مینه نوره څه کېږي. چیف صاحب تاسو وی چې دغه دی زه به لږ دا موقع ده که نه د ګجو خان بابا په باره کې که تاسو د سر نه څه معلومات اخیستل غواړئ نو کتونکو ته هم فایده وشي او ستاسو هغه هم. موږ هم د خدای پاک شکریه ده چې ګیله صحت وکړو او د نیټ راتلو مطلب دا چې دا ستا لاسه پاتې وه او رشاد زما سپیناوی وکړه سر ته چې څو ځله مونږ د راتلو کوشش کړی دی او د میسج خبره نه وه. دا شخصیت لکه داسې دی چې ماله شرم راته چې ګینې زه سر ته دغه وکړم چې ګینې تاسو څنګه یې. مونږ سر څو ځله دغه کړی خو بیا هم زه بخښنه غواړم او زموږ دومره شخصیت نه دی او دونه نوم نشته چې تاسو ته یې د میسج جرأت وکړو. موږ هم دا ته پوښتنه کوو چې د جوهان بابا چې دا کوم ډول او د دور سلطان د کوم ایریا داسې ده چې د ملک احمد چې کله دلته پښتانه یوسفزي خصوصا نومندر دلته سیټ کړل، بیا نورو قبیلو سره یو بین قبایلي ورورولي جوړه کړه او پښتونخوا یې جوړه کړه په 1560 کې. نو بیا ملک احمد بابا چې دی نو دی په 1513 عیسوي کې دی حق رسېد. نو دی چې حق رسېده نو ده د خپل مرګ نه مخکې دا ویلي و چې زما په ځای به ګجو خان او کمران ګجو خان چې و دا د ملک قرا زوی او د بیزاد خان لوسی او ملک قرا چې و نو دا د ملک احمد ډېر نږدې ملګری و، لکه شیخ ملي چې څنګه ملګری و داسې دی ملګری دوست و. نو هغه دی د کاټلنګ په جنګ کې دی د هغه په نظر کې راغلی د ملک د جنګي حکمت عملي نو هغه داسې ده چې په ژوند یې ورته وویلو چې کومه لکه سرداري قبوله کړه مشري خاني خو هغه ورته ویل چې نه ستا په ژوند نه. بیا چې کله هغه وفات شو نو بیا د ټولو قبیلو او مشران راوغوښتل شي لکه جرګه نو په جمهوري طریقه باندې چې دی نو ګجو خان په 1530 کې حکمران شو د پښتونخوا کومه پښتونخوا چې جوړه شوه. نو دغه پښتونخوا د دغه ملک احمد په دور کې خو د پښتونخوا د موجوده حدودو پورې تقریبا تر اټکه پورې خو چې کله ګجو خان راغلو نو یو خو د هغه د دې پولې پراخه کړې یعنې تر جیلم پورې تر کاله ډاکه د رسمل خان دا ټول علاقه یې پکې راوښته. او بل دا ده چې خان ګجو چې و نو دا د دغو اصل کلونه یې ګڼو خو دی د خپل پلار دی لکه نازولی و هوښیار و. هغه زمانه کې یو څه خبرې داسې وې چې لکه یو بنده چې د مسلمان روحانیت کې پکې هم وي او هغه د تورزن هم وي او هغه د په جرګه مرکه هم پوهېږي لکه د مشرۍ دپاره ډېر کرکټرسټیک پکار و او هغه ټول په ده کې وو په خان ګجو کې. او بلکې دی چې دی نو علم دوسته سړی هم و ځکه چې د ده باره کې دا ویلي چې یو خو د پښتونخوا چې کله د جوړ لکه دوباره د دې هغه ری ارګنایزیشن یې وکړ نو بیا دا وه چې د دې دپاره فوج جوړ کړ لکه د خان ګجو مطابق چې دی نو باقاعده فوج یو لکو کسانو پورې خلک یادوي چې د ده فوج و. بیا دا ده چې د شیرشاه سوري چې کله دا جرنیلي سړک جوړو نو ده سره معاهده کړې وه چې زما په علاقه کې هم جوړولی شي کېدی. نو مطلب دا چې دی یو ترقي پسند سړی و. بیا د ده باره کې تاریخ دا وایي چې د په جوماتونو کې دا مسجد مکتب جوړ کړي یعنې سکولونه چې دنیایي عصري علم د لیک لوستو هم زده کړي پښتانه دیني هم. نو دا هم یو دغه دی چې لکه د سکولونو
او سره وي د تجارت د فروغ د پاره منډای جوړ کړو دا چې کوم منډای اوس کیږي د دې منډو خاجي بنیادګرو مغاو او بل دا چې یو بل شی دا کړو چې بیت المال جوړ کړو چې هغه د ټولو لکه د ټول ریاست لپاره چې کوم پیسې راځي او په ریاست باندې لګي کنه د مختلف ویلفیر کارونو باندې سره او دې سره سره چې کوم دینو دا ډنډونه جوړ کړو واټر ریزروایر چې وته ډیمونه نو یې کې چې دنو د سکولو د بنیانو د سکولو لپاره چې دا ډیمونه او د سارو لپاره چې دا هغه ډنډونه تر اوسه پورې شته کالو خان لکه د کالو خان په نوم باندې شته ډنډ دلته کالو ډیری او کالو ډنډ دا لکه تر اخره پورې دا سلسله بیا چې څوک هغه د ترقي پسندۍ بنیاد کېښوده نو چې کوم لکه کالو خان راغی نو هغه د پښتنو کې فرقه پرستي ختم کړه یعنې د هغه چې کوم ډېر غټ جنګ شروع شو د روحانیانو او د پسد باندې د مغولو د پلویانو نو هغه دغه فرقه پرستي ختمه کړه مکمل کالو خان نو دا ویژن چې دی نو دا هم د کالو او ملک شاه منصور چې و دا اصل کې د هغه د طرزي او د ملک احمد د دوی نه مشرانو ده ملک شاه منصور پلار چې و نو ملک سلیمان شاه او د هغه پلار چې و نو ملک سلطان شاه د ملک احمد دارونو نو بیا دا ده چې دا مجبه خبره ده چې د ملک شاه منصور په ځای هغه چې سلیمان شاه چې و نو هغه د خپل واره تربیت کړی لکه د هغه او بیا چې کله الغبیک چې د هغه وجل پښتانه یوسفزي نو هغه بیا چې کوم ډیمانډ ورته کړی دي ملک سلیمان شاه نو هغې کې غټ ډیمانډ دا دی چې ملک احمد به نه وژل نو ده په ځای خیر د ما ووژل هغه ورته وي هغه ورته یې ولوي تا نه وژلم ته مې پلار یې که نه تا لوی کړی دواړه بیا یې ووژل نو مطلب زما دا دی چې دا ګجو خان چې و نو دا یو ډېر ښه یعنې یو ډېر ښه سرلښکر و یو ډېر ښه حکمران و او د دې نه علاوه د ویلفیر سټیټ چې کوم هغه وخت سره تصور کوي لکه څنګه چې موږ وایو چې د کنفیډریشن بانی احمد شاه ابدالي دی نو داسې موږ دا هم ویلی شو چې د ویلفیر سټیټ بانی چې دی نو هغه ګجو خان دی ملک کالو خان د ده نه پس و اصل کې دا وجیبه خبره ده چې دې ځای د یوسفزو یا د پښتنو بیا چې کوم سرداران راغلي دي نو یو د بل زوی نه دی هغه دور داسې و چې هغه هغه خو به داسې و چې امریت غوندې و چې لکه پلار به حکمرانو نو زوی به ورپسې راته که نه عجیبه خبره دا وه په دوی کې چې دوی داسې نه و لکه د ګجو خان د ملک احمد هېڅ نه و په رشته کې لکه قبیله خو جدا شوې که نه مطلب ټیک ده چې د هغه پلار یې دوست دغه شان کالو خان چې دی نو هغه د هغه په رشته کې سم و د ګجو خان نږدې که نه لکه زوی یا داسې چې دی نو باکو خان د دوی منځ کې یو بل هم دی خو هغه لږ ساعت ته راغلی دی نو باکو خان بیا هم د دی اوس دا سوچ وکړئ چې لکه تر باکو خانه پورې دا خالي شریکه ده که نه ټوله د پښتنو سرداري ملک کاچو وغیره خو دا اصل مصری خان چې هغه پکې لږ وخت راغلی نو د ګجو خان چې دی نو د باکو خان باندې بیا ختمه شي لکه د باکو خان نه پس بیا دا دریو خانو کې تقسیم شي لکه هغه شان پاتې نه شي که نه خو تاسو د باکو خان ویژن ته وګورئ نو هغه هم د ګجو خان ویژن و لکه مثلا د هغه د دارا سپورټ کول د اورنګزیب په ځای اوس خوشحال بابا او د هغه پلار چې دی نو اورنګزیب سپورټ کو نو هغه د غاړې هار شو که نه د دې مطلب دا چې پولیټیکلي دا یوسفزي سرداران زیات میچې ورو لکه خوشحال بابا اورنګزیب سپورټ کو او دوی دارا سپورټ کو نو چې دوی لکه شاهجهان باکو خان ته ووایي چې یاره ته زما د دې زوی مرسته وکړه نو چې دوی وله د عباسي لکه په بیړو کې وله لړل نو شاته نه پرې شهباز خان او خوشحال بابا علی حمله وکړه په باکو خان دي نو هلته کې هغه چې دی نو دارا راونیسه او سالې ته یې اورنګزیب اوس دغه دارا چې دی نو د باکو خان نه چې کوم جاګیر ورکړی نو هغه په قبیله تقسیم کړی دی نو دغه قبایلي لکه د ټول ولس سوچ او د ویلفیر سټیټ سوچ چې تر کالو خان او تر باکو خان راغلی دا هم د ګجو خان د دې بنیادګر دی بله دا خبره ده چې آیا د ګجو خان چې دی که د پنج دا د جنګي هیډ کوارټر
او بل دا او دارالخلافه زما خیال دی چې سوات او بل دا ده چې د دوی یو عارضي د ګدای ځای چې دی نو د ګجو خان په دور کې هم دا د ګاړ مناره وه په نن دور کې د باسین په غاړه د دوی په اولاد کې او شته بالکل د ملک احمد بابا اولاد خو په یاروسین کې هم دی په الګان کې هم شته خان خیر یا ملکزي چې کوم دي او د ګجو خان بابا اولاد چې دی نو په ماغوس کې مشهور ماهر نفسیات چې ډاکټر سپتین یا جمل انور شیر دا خاندان د ګجو خان په اولاد کې دي. صحیح. او سر دا ځینې ټاپي که نه چې وي ګجو خان د ملک باچا و د پښتنو په حجرو بلو مشالونه چې دا په کم تصور کې ویلی شوی ارمان کوي خلک د هغې وخت وي ګجو خان چې دی پښتانه څومره لکه شته کړل جی جی او د تقسیم هم پوره شو بیا د شیخ مری بابا چې کوم تقسیم و د هغې مطابق ځمکې هم وویشلی شوې او هغه داسې برابر برابر وویشلی شوې صرف کسبګرو ځمکې نه وي اخیستې هغه هم هغوی وي موږ خپله نه اخلو هغوی وي چې دوی ورته شیخ مری بابا ورته درې دغه ایښي و ګجو خان په هغې کې ناست و دا تقسیم چې شیخ مری بابا شروع کړو د دغه په وینا ملک احمد نو ګجو خان دوی ته ووایي چې شیخ مری دا وایي چې تاسو کامي جنګونو کې حصه اخلئ کسبګرو مشرانو ته وي او ځکه چې نو بیا به تاسو جیداد به هم واخلئ او بله دا ده چې تاسو به بیا عشر او زکات هم ورکړئ د ریاست نو خو دا ده چې ستاسو په غیر موجودګۍ کې برمبې څوک جوړوي لور به څوک جوړوي لکه هغه وخت کې نو وایي چې تاسو هغوی ورته وایي چې نه مونږ جنګونه نه کوو هغه امن پسند خلک نو بیا هغه هنرمند و اصل کې پخواني فولکلوریسټو زرګونه کاله مخکې بالکل نو هغوی بیا ده ورته وایي چې دوی د ګجو خان په دور کې دا رواج و چې د ریاست او د خدای حصه به یې چې ورکوله په پټي کې نو د کسبګرو به هم په پټي نه خپله حصه راوړه لکه هغوی به ده به الګ کور ته خپل فصل راړی چې د پټي مالک چې کسبګرو به ترې خپله حصه ووړه زما دا یاد دي زمونږ تر وخت هلکوالي پورې به هم چې دی نو دا کسبګرو به د پټو نه خپله حصه ووړه یو خبره وکړم لکه افسوس وکړم چې دا دومره اهم شخصیات په یو تقریبا یو دور کې پیدا دي لکن د پښتون قوم دا خبره ولې مردان صاحب اساس موږ اصل کې چې کله چې پیرنګي کله د پښتنو جغرافیه ماته کړه نو هغه صرف جغرافیه نه وه د هغوی د تاریخ نه خبر و هغوی یو څو دغه هم خوړلي یو څو ډغرې هم خوړلې وې لکه مثلا د غازي امان الله خان په صورت کې هغوی سره دا یاره وه چې دا ټوله خطه دا ټوله سیمه چې ته یو ریاست نه کړي غازي امان الله خان او مونږ دې ځای نه ونه باسي نو هغه ته بیا شورش پیدا کړ نو بیا دا دغه وکړه چې هغوی تللو نو هغوی وایي چې دا جغرافیه به یو کېدو ته نه پرېږدي لکه خپلو چې چا ته ریاست حواله کړي او بل دا ده چې دوی به چې دی نو دوی به اتفاق ته نه پرېږدي نو بیا مونږ داسې وکړو چې مونږ د دې ځای خلک د دغه نه کټ شو لکه د ډیورن د وجې نه د پیرانیانو د اثر رسوخ د وجې نه مونږ د خپل اوریجنل ریاست نه کټ شو یعنی ریاست مات شه نو بیا زمونږ تربیت چې دی نو هغه بیا دلته کې د هندوستان سره شروع کړو نو د هندوستان خپل کلچر و د هندوستان خپل نو بیا مونږ ته خپل چې زمونږ کوم غرایز کلچر و زمونږ چې کوم قبایلي کلچر و نو هغه مونږ ته دغه تمدن په حواله باندې ډېر خراب کړی شو لکه خلکو مونږ ته ووایي که نه چې تاسو پسمانده یئ ستاسو ژبه پسمانده ده زمونږ دښمنانو مغولو دې ټولو اقبال ته اقبالیت کې اقبال چې کوم افغان ته ګوري نو د افغان په حیث ورته ګوري او د افغان د هغه دا خواهش دی چې افغانان دې جدید علوم حاصل کړي لکه دا واحد پنجابی دی چې دی دا هم غواړي چې دا نه دی افغانان دې خپل ځکه چې دی وایي چې تاسو پیر روښان هم وپېژنئ اقبال وایي چې تاسو خپل غازي امان الله خان پسې جرګه بوځئ خو دی راولئ چې دی حکمران شي بیا ځکه چې دا واحد حکمران دی چې په مسلمانانو کې چې دی آزاد اسلامي ریاست جوړولی شي. ډېره مننه سر د ناروغتیا باوجود کتونکو دومره قیمتي او دومره خوږې خبرې زمونږ د تاریخ حوالې سره ملک احمد بابا خصوصا د ګجو خان بابا حوالې سره او دا کوم ځای کې چې ناست یو نو ګمان کومه چې بابا به د هغوی دغه وږمې هم محسوسوي. بابا زمونږ په عمر دوره نه دی خو موږ ورته مینې نه وایو دا نورالامین صاحب ته خپل هلته ملګري کشران د دوی
دا ورته ټول د مینې نه بابا وایي. نور بله دا چې هم ډېره مزېداره راغلې د ملګرو او نو موږ به چې وڅکو تاسو بس زموږ سر ته ډېرې دعاګانې کوئ او ډېره مننه. الحمدلله سکارو نو خلک ګیلمن کېږي نه ځکه چې زه خو دې ته ذهني توګه باندې تیار نو ډېره لا مهرباني کښېنه چیف صاحب.